د افغانستان اسلامي امارت او ملګرو ملتونو ادارو ترمنځ د همغږۍ د مشرتابه د کچې ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د اسلامي امارت لخوا د بهرنیو چارو وزارت ترڅنګ د کلو د بیارغونې او پراختیا، اقتصاد، مالیې، کورنیو چارو، عامې روغتیا، مهاجرینو او راستنېدونکو چارو، کرنې او مالدارۍ، اوبو او برېښنا، صنعت او سوداګرۍ، اطلاعاتو او فرهنګ، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت، معارف، شهداو او معلولینو وزارتونو، د ښاروالیو د چارو د انسجام ریاست، کابل ښاروالۍ او چاپریال ساتنې ملي ادارې لوړپوړو استازو ګډون کړی و. همداراز پکې د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیایي مرستو د مسؤلینو ترڅنګ په افغانستان کې میشتو د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو لکه اوچا، WFP، UNDP، یونیسیف، UN هابیټاټ، FAO، UNHCR، یونسکو، ILO، UNFPA، WHO، UNODC مسؤلینو، نړیوالې موسسو لکه IRC، انټرساز، NRC، اکبر، ډاکار، ACF او د خصوصي سکتور لوړپوړو استازو ګډون کړی و. په دې ناسته کې په بېلابېلو ډګرونو کې د افغانستان د خلکو پر اړتیاوو او د اسلامي امارت پر لومړیتوبونو په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو لخوا شویو مرستو او راتلونکو پلانونو او د دواړو لورو ترمنځ تفاهم او همغږۍ د پراختیا په اړه بحثونه وشول. د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمېدو وروسته اوس د دې وخت را رسېدلی چې ټولې هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکزې شي. نوموړي زیاته کړه چې سره له دې چې د افغانستان اسلامي امارت په خپل ټول توان هڅه کوي چې هیواد بیرته پر خپلو پښو ودرېږي او په بشري او پرمختیایي ډګرونو کې ځان بسیاینې ته ورسیږي، مګر د 40 کلنې جګړې له کبله د ویجاړ اقتصاد، سوونو زرو کونډو او یتیمانو او معلولینو، په ګاونډیو هیوادونو کې میلیونونو مهاجرینو، پر بهرنیو مرستو ولاړ صحي نظام، میلیونونو معتادینو، په ماینونو او ناشاودو مهماتو د هیواد د یوې لویې برخې ککړتیا او په نورو بڼو د اوښتو زیانونو جبیره کول او پرله پسې وچکالۍ، زلزلو، سیلابونو، اقلیمي بدلون او نورو طبیعي ناورینونو پر وړاندې غبرګون لپاره د حکومت اوسني مالي امکانات بس نه دي او په لنډ مهال کې نړیوالو مرستو ته اړتیا پر خپل ځای پاتې ده. محترم متقي صاحب وویل چې له نړیوالو مرستو څخه د عظیمي استفادې لپاره اړینه ده چې د مرستو نوعیت او د ویش بڼه د افغانستان د خلکو له اړتیاوو او لومړیتوبونو سره سم عیاره شي. د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیایي برخې مسؤل او د یوناما مرستیال ښاغلي انډریکا رتواتي د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته ځغلنده کتنه وکړه. ترڅنګ یې وویل چې ملګري ملتونه پر دې کار کوي چې د مرستو نوعیت د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستو ته واړوي او هغه ساحې په ګوته کړي چې د ملګرو ملتونو مرستې به پر هغو تمرکز کوي. د ناستې په ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت او ملګرو ملتونو ادارو استازو د لومړیتوبونو د شریکولو او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړې. د ناستې په پای کې له طبیعي پیښو په ځانګړې توګه په هیواد کې له وروستیو سیلابونو څخه د متاثره شویو هیوادوالو اړتیاوو ته د عاجلې رسېدنې، د همکارۍ او همغږۍ د موجوده روحیې پر ساتلو او زیاتولو، له بشري مرستو څخه انکشافي مرستو لور ته حرکت او د موضوعاتو د تفصیلي بحث لپاره د تخنیکي میکانیزمونو پر رامنځته کولو باندې هوکړه وشوه.